یا لکه قدرمنو سلامونه مې واخلئ صابر جان یم وایي چې د کانګړې په ټس کې لاړې بټګرامه. نو نن سبا حالات داسې دي چې هر سړی دی خپل ځان سره خپل شناختي کارت لازم ګرځوي. که خپل شناختي کارت نه وي نو بیا دې اړو ګرځي نه بهر. دې ماشوم سره داسې واقعه شوې ده چې دا ماشوم د پاکستان دی، خو له بده مرغه دی د افغان کډوالو سره یې اچولی دی، ورته چې شابه ذات افغاني. نو دی په افغان کې دی او دی اوس چې دی نو د خپل مور او پلار نه لرې دی، په تلاش کې دی چې زه به کله مور او پلار رسم. د دې ماشوم خبرې واورئ، بیا پرې خبرې اترې کوو. دا ویډیو مخکې شریک. نوم دی ووایه، نوم دې څه شی ده؟ ابراهیم نوم مې دی، د پلار نوم مې مهربان شاه دی. او د کوم ځای یې؟ زه د مردان یم، پاکستان نه. پاکستان کې د مردان یې؟ مردان کې بیا کالج چوک کې پاتې کېږم. دا مې د مور په ډسټریټ دی او دا مې د پلار په ډسټریټ دی. دا مې په ګټ کې مو ته وښودو. او دلته ولې راغلی چې څه رقم یې راوستم؟ کومه پولیس؟ پاکستاني پولیس؟ زه پولیسو. خو زور یې ونیولې؟ ما ته یې کارډ وښیه، ما ته کارډ نشته. ما یې 3 څپېړې مې ایستلي او ګاډي ته راایستی ما. بیا د خلکو ویل تورخم دی تورخم دی، د تورخم په ګټې راواړولم، بیا یې پرېغوستم. بیا دغه ځای نه زه بیا طالبانو دې خوا د زیړ دی خوا سیم ګاډي ته موټر ته یې راوخېجولم او بیا دغه چوک کې کوز کړم. هلته یې په زور ونیولې، په زور باندې موټر ته وخېژولې، تورخم نه یې دې خوا ته راواړولې؟ تاړې ته دې خوا نه 3 شپې را باندې تاړه کې تېرې کړې دي. 3 شپې تاڼه کې در باندې تېرې دي؟ تاڼې نه ډارې. بیا تا ورته څه وویلې زه د پاکستان یم یا څه رقم؟ ما ته دا کارډ وښودو، ما دې زه پاکستان چوک یم، پاکستان چوک. او به دلته دوی راوستی یم، اوس زه صرف دونه ویم نو زه خپل کور ته ورسم او خپل مور او پلار خواله. ته دا وایې خپل مور او پلار ته ورسم بس؟